د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن یکشنبه مهمو لنډو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. تلیف لاوی دوحه کې له زلمی خلیلزاد او میلر سره پر صلح خبرې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس ملا برادر او ورسره پلاوی د افغان صلح لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او جنرال میلر سره لیدلي دي. د نوموړي په خبره په یاد نسته کې د امریکا طالبانو د هوکړې پر اهمیت او د هغې د ټولو مادو پر ښه او پوره تطبیق تفصیلي خبرې شوې دي. نعیم زیاته کړې طالب لاوی د خپلو بندي پاتې بندیانو پر خلاصون او له تورلیست څخه د طالب مشرانو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز زیاته کړې د دوحې هوکړې د موادو عملي کولو برخه کې اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي چې د چارې د سولې پر روان بهیر منفي اغیز کړی دی. بلخوا د امریکا سفارت وایي ښایي کابل کې ترهګریزې او جنایي پیښې ډېرې شي. کابل کې د امریکا سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې ترهګریز بریدونه، جنایي جرمونه او هدفي وژنې ډېرې شوي دي. نو یو شمېر هوټلونه، هستوګنځایونه، د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر او نور هغه سیمې چې د بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه د امریکایي اتباعو د تګ راتګ او راټولېدو ځایونه دي له زیات ګواښ سره مخ دي. د امریکا سفارت له ټولو امریکایي اتباعو غوښتي چې افغانستان ته د غیر ضروري سفر څخه ډډه وکړي او که چیرته افغانستان کې وي نو باید په ډیر احتیاط خپلو ډیرو اړینو کارونو ته ورسیږي. افغان چارواکو او د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ډلو په کابل کې د ښځینه قاضیانو وژنه غندلې ده. د سترې محکمې ویان د احمد فهیم قوایم نن رسنیو ته وویل چې دوه قاضیانې د کابل په تایماني کې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شوې. د راپورونو له مخې په پیښه کې دوه نورې قاضیانې ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د حقوقو د څانګې سرپرست حیدر بار لیکلي د افغانستان د ښځینه قاضیانو 1 سلنه ووژل شوه. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز وایي چې د بلوچستان حکومت په زوره له دې ایالته ایستلې ده. ثنا اعجاز د جنوري پر 18 آزادۍ اروپا مشر راډیو ته ویل چې دا بلوچستان د پښتون میشتې ولسوالۍ ژوب ته د یوه کتابتون پرانیستې ته ورغلی خو پولیسو پرې نه ښوده. نوموړي ویل دلته دومره ډېر امنیتي کسان راغلي چې پاکستان کې ښایي په یوه ترهګر پسې هم شاید ورنشي. پولیسو او ټولو امنیتي کسانو راته ویلي چې یوه دقیقه خبرې به هم نه کوي او موږ یې را روان کړو او وایي چې د بلوچستان له حدوده به وځئ. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.